سلامونه د پاک افغان ټي وي کتونکو اوریدونکو ډېر ښکلی موسم دی او په اسلام آباد کې په یو پارک کې ولاړ یو او چې څومره ښکلی موسم دی څومره ښکلی ماحول دی نو دقسې راسره ښکلي میلمانه ښکلي ملګري دي. محترم ډاکټر سیف الاسلام صاحب دی او محترم اسدالله خان دی او محترم احسان احمدزی صاحب دی او د دې په فرمایش باندې یو کلام چې کوم دی نو تاسو ته شریکوم. مسافر بچی ته د پلار خطه زمونږ هغه مسافر رونه چې هغې کره سپورو کی ویزې له پیسې را جمع کړي، څوک میخه خرڅه کړي، څوک غوا خرڅه کړي او ډېر په کړاوونو تکلیفونو بار لړ شي. بار هغې ته بیا څه کول پکار دي؟ هلته کې د هغې څه ذمهواري جوړېږي؟ په جولو واخله سلامونه په ما ګرانه بچې، د خپل وطن نه مسافره قدردانه بچې. په کلي کور کې خیریت د هېڅ فکرونه مه کړه، د زړه نه لرې وسوسې کړه، هېڅ غمونه مه کړه. مسافرۍ کې زړه تنګ نه کړې، ګوره خیال کوه، استقامت درته نصیب شه، رب نه سوال کوه. زمونږ نبي هم لرې سفرونه کړي، په معاشي توګه یې دا رنګ تکلیفونه کړي. سحر د وخته پاڅېدل خو مجبوري ده ستا، په نصیبه چې یوه داسې مزدوري ده ستا. خو ګورې پام کوه چې مونځ درنه قضا نه شي، بچیه دا خبره هیره دې زما نه شي. بیا په ډیوټۍ کې د هم ښه ایمانداري کوه ته، چې په ذمه دې شي کم کار نو ښه خواري کوه ته. چېرته چې کره یا فورمین سره چې جنګ ونه کړې، واړو سره په اتفاق اوسه، ته څنګ ونه کړې. هلته هندوان سیکان هم ډېر مسلمانان اوسئ، مذهب جدا رشته کې د انسان اوسئ. د زړګي سره اوس به حال درته د کور ووایم، د روڼو خویندو څو خبرې د مور ووایم. مور خو د مرګ یل پرته ده، دوایي نشته دی، دوایي کېږي په پیسو یې وفایي نشته دی. رونه دې تللي دي پنجاب ته مزدورۍ کوي، خدای خبر کوم ځای ټیکهدار ته بازارۍ کوي. ستا د ویزې قرض لا خلاص نه سوچونه کوم، حالات مو رس پر غورځېږي دا غمونه کوم. د اوړو یو تروړې ته ټوله رس کتار کې اوسم، راته میلاو نشي زه هسې انتظار کې اوسم. په څومره منډو ترړو تا ته مې ویزه کړې وه، څومره کړولې مې جنډ ته اندازه کړې وه. جینۍ د لویه د بس نور ورته کتې نشم، بغیر نو سینې د مور جولې لیدې نشم. واده نه مخکې یو کمره هم جوړول غواړي، خښتې خو ګرانې دي بلاکونه به ایستل غواړي. داسې خبرېږم چې خلکو ته ډالۍ را لېږې، چاته موبایل، چاته سپری، چاته ګړۍ را لېږې. پیسې ابس لګول پرېږده، ځان ته ځان ووایه چې څه لالچ نه لري هغو ته دوستان ووایه. زمونږ څوک دي دلته هر څه په پیسو کېږي، چې پیسه نه وي بیا پرېکون هم د رشتو کېږي. هغه د بر کلي ګولې خو په عمره تللی و، عمره یې وکړه خو د کار په اراده تللی و. ځان ته یې ځان وې راغلی، اوس مزې کوي، مزې د هغه کور بوډا ځوان او بچې کوي. ته هم په ډکه منګول راشه، لږ مثال که بچې، په غم لړلې ژوندون ما چېرته خوشحال که بچې. د یوسفزي سردار شعرونه مې بیان کړه درته، پکې د خوږ زړه ارمانونه مې بیان کړه درته. مننه.